أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زموږ تاسو خبرو شروع په بار د غدرې سو شپې ته خوونه کې ترغیبان مته یو څو بیان کړو په دې مناسبت باندې چې انسان عمل کړه ولې نارینه یو کو زنانه ځکه حدیث کې راځي د دې خوینه چې خوینه په انسان کې موجود شي دا سړی بل الله رب العزت جنت ته داخل کی او زموږ تاسو په تذکرہ د قران سره په دې مناسبت باندې چې دې کو خپل عمل کړهولو ملګرو لم بیان کو نارینه او زنانه دې ټولو له نن یو بل خوې چې اکثر خلک به دې کې واقع دي الغلول دا من الدوکا دکانداری کې دوکا غنیمت کې دوکا امانت کې دوکا د څه دوکي چې کله په انسان کې موجودي او د خپل کمال وګڼي رسول الله فرمایي چې د څه انسان بل الله د جنت نه محروم کی دا ګور زموږ تاوان دی چې موږ چرته یو خرابه سودا یو هغه چرته یو غریب او مسکین باندې تیر باسو یره یو بچی لوی کو بده بازار لوی غړي چالاک سره ودا نو ته ایسه بده سړي باندې تیرې شو ادم رګټم وګه وکړه قرآن او سنت شکل انسان مطالعه کوي د دې سړي په اړه کې حکم دار چې د جنت نری پم دقه سودا منځان محروم کی دنیا بری په آباد نشي او ډېرې تاوان دی وکی خطرناک او خراب غین لما د شکم زي یو شي ګراشي د کی معنا د ګډوډوالي خیانت غنیمت کې مالفه کې وغیرہ اصطلاح کې حلیلم فرمایي د غلول مبارکي یو سړی په بیت المال کې خیانت کوي یا د قشم بده زکات کې غنیمت کې اگر کبه علماء چې دې تعلق صرف د غنیمت پورې دی خو لیکن دا خبر عام ده زکات تعالی شادر کې چې د زیر ورسو پاره کې دورانه وکي یو بچی تعالی چا کې نه و چې د باندې تعلیم د قران او سنت او صحیح تربیت وکړه بده کې کمې زیته وکي غنیمت کې بیت المال کې د ټول لدا شې شاملېږي اهلیم دا فرمایي چې د دوکي به مختلف صورتونه دي کله کله یو انسان دوکه بری غنیمت کې شروع کې معنا مجاهدین په یوځای کې تعرض کوي او دشمن را لاندې کې دغه نډر شي غنیمت کې ونی شي امیر یا قومندان چې راځي نو د یو شی د اړخلا کړي رسول الله فرمایي ورس صبر شي چې په دقه حرکت باندې بدا سره الله د جهنم منزل بوشي حتی خیبر په غزا کې د سیرت درسونه کې دا ویل شي وو رسول الله ملګرو لوي چې دې غنیمت سره ورډر احتیاط کوي یو ملګری ویل چې یا رسول الله ما خو یو دوه مجره بوټانو اخیستې دی الله رب العزت به د ور مجي ستاره خونه وتړي مجاهد د محمد رسول الله قومندان محمد صلی الله علیه وسلم لیکن د بوټانو د دوه مجي اخیستې دی الله رب العزت بدله د ور مجي باغې دنه کې تړي ورسه برشي د الله د نبی او غلام او د الله نه دغه دعا وکړه چې الله په دې غزا کې ما شهید کو په دغه ځای مې شهید کړي خپل یو زید مریله اشاره وکړه غشره په مقزه باندې ولګېدو ملګرو ویل چې دا خو د جنت والا دی رسول الله فرمایي دی یو شړې غلا کړي او په اق شړې وجبانه وسم د جهنم په منځ کې سوشي موږ تاسو به صرف کده موږ لاندې کړي او مجدار ګیره پرېدا او کله دنم د لپاره به حج عمره لم لاړ شرف لانه شر ډېر بزر د سپینې جامې کړي او ډېر وګدو تسبیح وسره دی او خیراتونه بګي کوي او ګیره ډیره مزیدار ده لیکن د شورانه کړي چې اقورانی د وجه الله رب عزت در جهنم منزل بوشي د قران او سنت باندې ځان تل بکار دي قتل صفئی عبد الله ابن مسعود فرمایي چې کله دا په زکات کې راځي حدیث کې راځي الله نبی فرمایي یو ملګری لوي لوي زده خو کنه کړم چې سره په قیامت کې مخامخ شمه بده شي طریقه باندې چې صاحب د شبانه وو د زکات در باندې پاتې سوري او اوازونه کوي او تا زکات نه ورکړي رسول الله فرمای قران هم دا خبره کړې ده چې کله انسان صدقه او زکات ورکړي د مال زیاتیږي خو زموږ د ډیرو انسانانو به زړه وران شي ودا خو کمیږي د الله نبی فرمایي چې ځان برباد کې 50000 کاله مدقه مال بتا باندې غوبل کې دینه به ور جوړ شي او د مخ او اړخ او شابر ور باندې الله داغي مربتي جوړي امام قرطبي رحمه الله لیکلی دی
ویو په دې دوکو کې په دورانو کې دغه خبره ده ته په یوځای کې ماموري یو کار چاله کوي او هغه طالب تحفه کې یو شی راوړاندې کی وی رب العالمین به ورځ قیامت د دې تحفه په اخصلو باندې تا ذلیل رسوا او شرمنده کې به بر جهنم له ورسي مخکې د درس ویل شوی د سیمو شرکه بدیزه کې زماره منصب دا خود مال بخپل تبر راکې سلف صالحین کې بدا عادتو هغه به چکل چاله کارو کې هغه سړي په خپل تبه باندې یو شی ورته راوړل د زما د خوانه تاسو واخله او د جیب خرچه شو یا فلان لکه وسو د جدا جدا نمونه کې دي هغه به تینا خصو دا غوړ سود کې راځي او دا خو دوکه کې راځي په منطقه خصلو بل امر جهنم نه منې وس خدا څخه چې خپل تبه ورکه بلکې شرط په لګي چې تبه مال دومره مال راکې سب سره کار به حل کوم دې صفات چې به ارچا کې موجود دي الله نبی فرمایي دا جهنم نه دي جنت ته به محروم شي حتی تر دې پورې اهل علم دا خبره ذکر کړې ده په دوکو کې دا خبره مرাজি چې وسړی د چا نه د کتاب مطالبه وکي او هغه د ځان سره وساتي ورې نه کی یې واخستو او به برته خپل شل تسلیم نکي مګر بده شرط باندې چې هغه کتاب حفاظت کوي د مال د خلکو مالونه تختول ځکه حدیث کې رسول الله فرمایي وې څوک چې زمنګ مامورینو هغه ځان له واده بکیو کی او که خادم نه خادم د ځان له برابر کی او که مسکن نه کور د ځان له برابر کی ابوبکر ویلې وې د دې درې شین نه بده خو چې نور شین چا بده مال د بیت المال کې ځان له واخص د یا غل دی او یا دوکمار دی الله به په دقه عمل باندې د جهنم منزل شي خپل مال دی به جوړوا د خلکو اندازو کې لاندې کول پر دې بریدونه وال دا ټول بده کې داخل دي ابن حجر اسقلانی فرمایي چې امام نووي رحمت الله علیه نقل کړی دی اجماع د ټول مولانو د بده خبره باندې چې الغلول من الكبائر دقه دوکي مو کې د مخکې ذکر شو دا ګوره کبیره ګناه ده او ډیره سخته ګناه ده قران او سنت چې به کله انسان مطالعه کې دي باره کې ډیر آیتونه او ډیر احادیث راغلي دي تر دې پورې چې کله یو سړی هغه خیانت دوکه وغیرہ شروع کی او اسلامي خلافت په هغه باندې قادر شو دی ونه څه شل بږي اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې کم شغلا کړي هغه به اخلي او دله مسخ ادب او تعذير ورکې دي چې بل ملګری نور ملګری ته عبرت والی دا کوم مال چې دا خسر دا به څه چل کې امام شافعي امام مالک ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي و دا مال به خسر کېږي او سوځول کېږي بنا او زعیشه فرمایي چې نه دا به سوځول کېږي بګر د عمر بن خطاب بعض واقعات ذکر کړي چې خلکو له مالونو سوځول دي یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي پروید ابي حمید الساعدي د الله نبی په یوځای کې مامور مقرر کی والی حکمران وکړه چې هغه سړی راغنه وی ویل یا رسول الله تاسو د زکات دې شینو دراټولور د پارزه لګلې دا مې تاسو لراوړو خدا نور شي نظم دي ځکه چې کله انت مامورم داخل کومه هدیه کړی دي لکه اوس ډېر خلک دا خبره کوي چې دا کومه پلاني راکړه رسول الله د منځنه ورسته منبر باندې کېنه سعودره دو الله باندې حمدونه ویلې تشهود ویلې او به ویلې چې موږ بعض خلک مقرر کو هغه دې خبره کوي چې دا مولنا مراوړي ساوس د پر د نور موږ له حدیث شوی دی وای د مور په کور کې کینو د پلار په کور کې به دې وګوري درسو حدیث ورکوي کني ورکوي دا څومره حدیث تعالی درکړی شوی دی د منصب د وجنه د منصب تعالی اسلامي خلافت درکړی لري دلیل بدی باندې چې بدی کې تان اول نه نیولې اخره پورې څومره شونه راغلي دا په ټول خلافت ته تسلیمي چې بنو چې داس ما مال دی ته کور کې نه به داخله تا د مال درکې څو دې به پیژنیم نه او رسول الله فرمایي وکم سړی چې هغه غلا کوي او دې کې غصب کوي ودا ورته په سټ باندې سوري او د وخ اوازونه بکې کچا غویا لاندې کې هغه بدقه شند غویا اوازونه کوي کچا ګړ او به دا خبر وکړه چې ما تاسو دا خبره کړې دا کوم نه دا کړې موږ ټول ورته ویل نه یا رسول الله ودا الله مبارک او چت کې تر دې پورې چې تخرګونه د سپینواله موږ د محمد رسول الله ولیدو چې ارجه به غلا کړې بل حدیث کې راځي د کوناټو په خوا کې الله ورته جنډه ولګي لوا الغدر د دوکي جنډه بیرغه چې د انسان دوه کمرو په دنیا کې د خلکو په اعتمادونه کول او چې دا ورانو حدیث راځي ابو هريره سے فرمایي وی رسول الله ورس دعوت وکي تر خبره وکړه چې د دوکي ډیره بدی بیان کړه او به ویل ګوره زه په تاسو کې هیڅ کوم خوښ نه غنم چې قیامت کې وسره مخامخ شم دغه بل چټ باندې وکسوري او یو باندې اسوري یو باندې ګډیا بل دا شی بلکې تاسو د دینه توبه واسي او د عمل خپل اهل ور تسلیم کړئ
ځکه دا دوکره خیانت دی او د انسان نتیجه به دا جوړیږي چې دا به د جنت اور باندې منش. یو بل حدیث کې دا راځي حدیث فرمایي چې محمد رسول الله نو ورېدلې وی چې کله موږ یو سړی په وځي کې والی مقرر کې یا رئیس مقرر کې یا وزیر مقرر کې او د سنې په اندازه باندې یو شی باغی کې اغلا کې وي په ورځ قیامت باندې بدق اغلا مراوړي او الله رب العزت به یې سبه جهنم له ورغورځي. ترې خلکو لګور یې څومره د خپل کمال او چالاکی غني چې موږ په دې رسل کې موږ دومره بنگلې جوړ کړو، موږ په دې ولایت کې موږ دومره بنگلې جوړ کړو، په دې وزارت کې او د دې منصب نه مخکې تخلق لیدلې وي چې صورت حال له دا د ځان له تاوان جوړ کې تاوان دې دا جوړ کې چې جهنم له ځان ور باندې وغورځو. رسول الله فرمایي دینه بزان ساتي. د سليمان ابن بريدان نقل له و محمد رسول الله کې عادت دا اذا امر اميرا على جيش او سريه رسول الله بچ کړي امیر په یو لخر باندې مقرر کړي او یا په یو دسته باندې ګروپ باندې نه هغه ته به دقه وشتو کې به تقوا الله چې یې د الله نه یریږي او استاد سره یې څومره ملګری دا ټول د الله نه یریږي او د ټول له خیر خبره وکړه به ویل د الله په لار کې غزا کوي، جګړه د هغه چا سره کوي، جهاد د هغه چا سره کوي چې هغه کفر کړي لري، غزا بکوي ګوره خیانتونه بنه کوي، دوکي بنه کوي، قتلونه بنه کوي، وړو ماشومان لره دا بنه وژني. دلیل به دې معنی چې رسول الله دا خبره ولې ذکر کړي چې کله په انسان کې خیانت او دوکه موجود شي د شي انسان بل الله د ناکامۍ سره مخامخ تاوان سره. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی نبی د انبیانو غزا کول د خپل قوم له ویل چې اقا سړی د زمو خپل نه راځي چې هغه نامزد دی او خځه واده کړي نه ده یا یو سړی دغه بادي جوړ کړی دی لیکن دا چټه پټ کړی نه دی یا ګړي وجه اخی شری دغه د حمل لګیدو مسله دا هغه لږیدل نه دی وی تر دې پورې چې کلی لور نږدې شو د مازیګر منځو یا قریب اغیلا دا نور د ډوبېدو په حالت کې نو ورته ویل چې ان ورا ودرېګا زکه تم ماموري او زم ماموري ما او داسې دعا وکړه چې الله دا ما باندې بند کا وی تر دې پورې چې هغه کله علاقه الله ټوله فتح کړه غنیمتونه چې کله را جمع کړه نو په خو ور د شي عادت لرلو چې دا غنیمت به ورته کې خودل شو هغه به سوزولو. دا زموږ د امت امتیاز او خصوصیت چې دا غنیمتونه موږ له جایز دي ځکه زموږ د زوف الله معلومو نو کله چې ور له غنیمتونه کې خو هغه قبول نکړه. رسول الله ویل هغه رسول چې هر قبيله مشر درځي او ما سره د بیعت کوي، هر چا به سره بیعت کوي خو د چا لاس بچ د پیغمبر سره ونخ ته هغه کې بخیانت وي په دې کې وسړی راغی چې رسول به د لاس کې د لاس کې خو د لاس ور پورې کله کون خو دوی قبيله دراواله چې هغه ما سره بیعت کوي وي هغه کې د دوه کسانو لاسونه ونخ ته د رسول پورې یا د درو وی ویل به تاسو کې دوکه ده وی دوی د غوی د سر په اندازه باندې ستر پټ کړي او غیر واقعه به د مال کې خودلو د عمل د اوچت ځبانه کې خود او راغي به غي ټول وسوځول دا غنیمتونه به موږ له جایز اوس موږ مخکې بل هیڅ چاله جایز نه وګورئ څومره سخت خیانت دنیا کې الله رب العزت د دې سزا د خلکو لور کړه وی شرمول د رسول په وړاندې. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي لا یزنی زانی زناکار سره چې کله زنا کوي او هو مؤمن بده کې د سره ایمان نشي باندې کېږي. یو سړی جنا کې وغیرہ مؤمنی محدثین به حدیث ډیر توجیهات بیانوي. یو سړی چې غلا کې رسول الله فرمایي بده کې ایمان نشي باندې کېږي، یو سړی چې شراب کې بده کې ایمان نشي باندې کېږي. ابو هريره سے فرمایي وکم سړی چې یو قیمتي مال چې خلک هغه له خپل سترګې او نظر ورچتای هغه ډاکه کې غلای کې وې د انسان کې د سره ایمان نشي باندې کېږي. لکه دا اوس اختطاف د چا گاډي تختول او د چا بچی تختول د چا ورونو لرونه او دغه په مقابل کې به مال طلب کول رسول الله فرمایي چې بده شي انسانانو کې بر سره ایمان بالکل نه دا څه کمال نه دی بلکې دا تاوان دی د ایمان سره مخامخ کړي د زوال سره. او به دا خبره وکړه چې به تاسو کې یو کس ګوره خیانت نه کوي چې د کې د ایمان پاتې شي ځان وساتئ ایاکم و ایاکما ای خلکو د خیانت نه ځان وساتئ د دوکو نه ځان وساتئ د دوکو نه ځان وساتئ که دوکې مچرته شروع کړي په دې دکانداري کې په دې خصوصو کې په دې منصبونو کې رب العالمین به ګوره تاسو نه ایمان واخلي ایمان به کې سره پاتې نشي. دا خلک به ایمان دي رسول الله باندې ځمانه. عبد الله بن عباس فرمایي د خیبر پورز باندې څخه د محمد رسول الله ملګرو نه رااله او دی ویل فلان شهید فلان شهید پلانې شهید شو پلانې شهید شو وې دیو کس په باره کې ول چې هغه شهید شو رسول الله خادمو رسول الله ورته ویل کله د چې نشي کېدلې ان رأيته في النار في برده غضاها وما دا ولیدو چې دیو چپن غلا کړي و الله د اق چپن د وجنه د جهنم په منځ کې وغورځو او سمال ته سوځي او به رسول الله ویل ابن الخطاب عمر سے به ویل
ایس حبلار شو دی خلکو کې د आवाज وکړي چې جنت له داخلي کې نه مگر مؤمنان انسانانو نو عمر سے فرمایي وزلان مو د خلکو کې د اعلان وکړي چې الا خبردار انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون جنت له داخلي کې مگر مؤمنان دلیل په دې باندې چې کوم انسان خیانتونه کوي رسول الله فرمایي دا غنه به الله ایمان واخلي ایمان دغه بالکل ایمان نشته قران کې رب العالمین فرمایي ويل تبيدا للمتففين دا من اق انسان چې بده سودا کې کمی او زیاتې کوي په درنده اخلي او پسپک باندې خرڅي خراب مالي هغه د خنوم په خنوم باندې خرڅي دغه انسانان رب العالمین فرمایي چې الله دې جهنم لبوشي زمونږ الله ورته اخیرا کړی دا انس بن مالک فرمایي وی یو سړي ویل چې رسول الله قد استشهد مولاك فلان استپلانه غلام کوم شي الله نبی ولې کله دا څنګه ده ان رايت عليه ما پاغه باندې شړی ولیدل غلاه چې غلا کړي و د غنیمت د مال نه یوم کذا وکذا د اق شړی د وجه رب العالمین د جهنم منزل غرزولې دلیل به دی باندې چې ګوره جهاد ډیر مقدس عبادت په دې کې ګره ظریف اندازه باندې شي چې هغه تعالی ډیر معمولی غونې شي خاري اخو دې خو دې کې نو جهاد خو سکه چې هغه ختم رب العالمین مې د اق شړی د معمولی شي د وجه نه ایسر جهنم دی منزل بوشي انت به پروتي دا صفه چې کړ په انسان کې الله به د جنت نه منې عامر بن ابي عامر الاشعري فرمای وی رسول الله فرمایلی دی ډیر خاندان چې هغه الاسد والاشعريون دي وی ځکه دوی چې په قتال کې تختنه کې به در خلګ لري او ناشنا صفت پکې ده چې خیانتونه نه کوي دا ډیر ښه صفت دی چې انسان به نیک صفت باندې مشهوري صوبان رضی الله فرمایي چې محمد رسول الله ویلي من ما ته سوچ مرشو دا بریو د درې شینونه الله به جنت ته داخل کړي یو چې بده انسان کې لوی نه و رسول الله فرمایي د کوم انسان بزړه کې چې د ظریف اندازه باندې تکبر دي چې انسان به الله سره جنت ته داخل نشي د ظریف اندازه او اګه انسان چې هغه باندې د قرض مسله نه مګر کچرته د شینه ته جزا ادا کوم نبی به الله رب عزت باندې د معافي مسله کوي بعض خلک قرض اخلي بدینه باندې چې موږ نه ادا کوو والغلول او خیانتونه کم سره چې هغه سودا کې راکړه ورکړه کې په دې علم کې په دې منصب کې په دې زمکو کې دا دوکي مو کې رسول الله فرمایي چې انسان به سره جنت ته داخل نشي دا بل جهنم لبوزي دا ابلیس علیه السلام موږ سوچ په دماغ کې دا نقشه خورا کړی دا چې ګوره دې کې ګټه ده کله قران کې رب العالمین فرمایلی دی محمد رسول الله فرمایي چې د مال کې بر سره چرته ګټونه کی معاذ بن جبل فرمایي وېزه محمد رسول الله یمن له ولېګنم وې چې کله یې پورې لاړم روسي اسما په سره راولېګلو بیرته رااله د معاذ سره رسول الله ډېر مینوا کله چې رسول الله یمن له دې په سره باندې کې نو رسول الله لاندې روانو ډېر توصیه ورته وکړه به ورته چې معاذ الله د فرض ما تاسو سره مینه ده هغه یا رسول الله زمم تاسو سره نشي مینه ده به ورته وي ته چې راځي ګوره زما په دې ځای کې نو مسما پر قبر باندې بتېریږي معاذ شبر انتهاء زیات وشړل رسول الله دا غشړل ټینګ نشو دم وشړل اخر ته مخ واړو وېزه یې پورې لاړم رسول الله ما په سره راولې چې به ورته غاکا ځکه چې سره مینه محبتي محدثین د حدیث په تشریح کې لګي دغه په فراق او جدای باندې دې زړه له درد راشيږي وې بیر عالم په ماته ویلې اتدري لما بحثت اليك ته په یوه چې د استاد مې تاسو ولې ولېګو ما ورته وینا وېزما د اجازه نه بغیر ګورې شي له غوتی ورنه راوړي ځکه دا دوکه ده او چې دوکه وکړ رب العالمین به امر شي سره ورځ قیامت راولي او به ورته ویل شي دې خبرې د پاره مې دعوت کړي زو وسنه چې خپل منصب لري ولې ترې بلاړ دلیل به دې ګورې چې رسول الله والی لګلې شوی دی بیرته را واپس کړي دی او دا خبره ورته کړي چې دې خیانتونو دوکونه ځان ساته کې جهنم له بتلاړ شي دا دومره مهم خبره ده ضروری رسول الله فرمایي وی الله رب العزت هغه صدقه قبول نه کی چې هغه په دوکو سړی ګټلی او به ایسه صدقه کی پر دې مالونه د عمرو بن شعيب عن ابيه نقل له رسول الله فرمایي چې اے انسانانو وی تاسو ګوره چې ارشه ولې نه هغه خپل اهل اور ادا کوي دوکي په کې ونه کې دا په خپل اهل باندې شاشه دوکه کړي دا شرم دی او سخت شرم دی په ورځ قیامت باندې د شي انسان بل و شرمې ذلیل به کې او رسوا به کی دا عبد الله بن عمر بن ربيع هغه نقل له وی رسول الله نه دا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په ټول عملونو کې به احترام الکم دی وی ویلي ایمان لا شک فيه حق ایمان چې سره به شک نه هغه جهاد چې پای کې دوکي نه هغه حج مبروري به ویل کوم مونږ ډیر وګدې چې هغه کې دا قنوت ډیر وګدې کوم صدقه ډیر وګدې یا رسول الله او کوم هجرت ډیر وګدې بهتر دی افضل دی د فقر په وخت کې صدقه دا ډیره بهتره وی ویل چې کوم سړی هغه شنه ځن منه کې چې الله ته منع کړی دی دا ډیر بهترین هجرت دی د انصار د خوشالۍ لپاره دا خبره وکړه کوم جهاد ډیر بهتر دی من جاهد المشرکین بماله ونفسه اق انسان چې هغه مشرکان سره په خپل مال او نفس باندې جګړه وکړي
د دشمن سره او هغه قتل ډیر عزت منه اوچت دي چې انسان د خپل وینه او د قشن د خپل اسپاغه ځای زخمی کې وګاړي ختمي کې تلفيږي عبد الله ابن عمرو نقل لې وی رسول الله باندې یو سړی ډېر ګران تمامېدو کړ کربه غل ویلې وکله چې د مرشد په اور کې و خلکو بوختنه وکړه چې دې سړی څه چل کړي وي چې ګورو دې او سړی غلا کړي او الله د مخې سړی د وجنه د جهنم منځ بوتلو اصله حج غلا کړي او د دې مجاهدونو مالونه چې غلا کړي او د یتیمانو مالونه چې غلا کړي د ملت د مال چې غلا کړي او ته په خوشاله جما ځان له بنگلې په جوړ کړو شرکتونه به برابر کړ د ملک او هغه ملک رسول الله فرمایي زیاده اور دی عقل انسان لمنه خبره کافی به زید بن خالد نقل لې وی خبر کې بادر سره شهید نبی صلی الله علیه وسلم ملګری لوري چې د خپل ملګری باندې جنازي مستاسو وکي وی ټول خلکو دا خبره د شناشنا وګڼل او د رنگونو کې تغییر راغی چې محمد رسول الله مجاهد شهید شو موږ دا خبره کې چې تاسو به جنازه وکي او دو خپل په دې مړو باندې جنازه کوي شهیدانو باندې وی پښتنه ته وشو چې یا رسول الله دا ولی وی تاسو دا ملګری چې دی وې داس موږ سره jihad لاله خو یو معمولی غونډه شي هغه د سي اړخل کړو د غنیمت نه زبده خلکو باندې جنازه نشم کولای او زبده باندې جنازه کوم دا د الله خو کنه چې ماف کوي کني ماف کوي لیکن باندې غنیمتونه به جهنم لروالي تاسو هغه جنازه په کوي کنه کوي وې دې ملګری چې هیڅ به دا خسړي مال وکړي چې دا کم شي به غلا کړي وې تقریبا د څه کونجه کې غونډې وي چې د 2 درهم په اندازه باندې وي یو 2 کونجه کې وړي یعنی غمی یعنی د 2 درهم په اندازه باندې یو شی و چې هغه د غلا کړي او رسول الله فرمایي زه په د باندې جنازه نه کوم نو حال به د هغه چا سي چې هغه د مجاهدونو اسلحه هغه د ملت د مال هغه د خلکو د ازمه کې لاندې کې او د خپل ځان بچیلې کې د سړي په صورت حال رسول الله فرمایي چې دا سړی په جهنم کې وشي جنت لشدا درې سوچ به ته خو نه ذکر کړی دا چې اسانه مثلا ډېر غرانه خبره ده عباده ابن سامت فرمایي وی رسول الله د حنین په ورځ باندې ورځ منځو کې خوا کې د شوخ پروت وکړه د خبره متوجي وې داغه نه د شي وکتر واقع ملګرو له د شي مثال پیش کوي ویل یزما ملګرو وې دام ګره د غنیمت وسره که دومره شی ید دین او چت شی د دینه کته شی چا واقعستو په ورځ قیامت رب العالمین د په دې سټ باندې یو د کوناټو په اخر کې ورته یو بیرغه جنډه لګولې شوی او په شرمو به دا شرمېږي چې دا حق انسانو د مجاهدونو په مال کې دوخه د وخت په اندازه باندې خیانت او غلا کړې ده دوخه د وخت په اندازه باندې د سور معمولی او عادي موږ له عادي کار لګنځ موږ د الله او رسول الله باندې ډېر لوی ګناه ده صحابه چې جړل هغه بسکه چې وفات کېدل جړل بیاغه ده احادیث رسول الله را مخې کړو زړونه جوړ و عبد الله بن انس فرمای وېد عمر بن خطاب یو ورځ صدقه یاد ولا وی دغه تشکره کوله عمر شه ویلي وی تا رسول الله دا خبره اوریدلې چې صدقه په باره کې خبره کړې ده وی او وی ویلې چې کوم یو انسان وکا یا ګډه هغه غلا کې او پای کې خیانت وکي وی په ورځ قیامت به دا په سټ باندې ورته سوري او به اوازونه کوي دا ټول انسانان بدل ګوري چې دا خو حق مجاهدو چې خلکو له مجاهد له منځ کې دا خیانتګرو هغه دوه کمارو چې خلکو له ځان کې پیش کړو چې دا خو ډېر بزرګ سړی دی د قران او سنت دای سړی دی او ډېر مسلمان سړی دی روزدار سړی دی او منځ کې دا خیانتونه کول وي تاسو ټول د لګوري په شرمو الله دا سړی و شرمای ذلیل به او د شرم ورځ به عقله حدیث کې راځي ابي مسعود الانصاري فرمایي وی رسول الله زولې کلم د یو کار بس او ماته دا خبره کوله چې ابي مسعوده د قیامت ورځ باندې زګر دا خوښ نه غنم چې صاحب دې سر باندې یو شی له اغلا کړي او هغه سوري او خلک تعالی ګوري چې دا خیانتګر انسان دی زه وسلار شوی دا خبره مې تعالی وکړه امید دار چې ان شاء الله ته خیانت پکې ونه کی ډیر حدیث دی باب کې راغلي دي د علماء اقوال په دې کې ذکر شوی دي او د دې نقصانونه اهل المدیر ذکر کړی دي چې باج پاغي کې داري کم انسان چې خیانتونه کوي کاغه په غنیمت کې کاغه په زمګه کې کبل کې دا په ټولو کبیره ګناهونه کې لوی کبیره ګناه ده دیم دا شی بدله پر سر باندې سورې وازونه وکړي دیم د انسان الله په دنیا او آخرت کې شرمای او دریم قیامت کې بداري سړي لري لوی عیب او بل نقصان داري چې محمد صلی الله علیه وسلم د دې صفات نه موږ تاسو لګره را کړی دا واغس موږ تاسو امام دی قائد دی او رهبر او کوم سره چې دې شنه صدقه ورکړي رب العالمین قبلینا او ناشنا نقصان بګیدار چې کوم سره خیانتونه شروع کې منصب کې مال کې غنیمت کې وغیرہ رسول الله فرمایي چې دې انسان بل الله د جنت نه وشړي ده
جهنم کې وبروت او دا منافقت علامه ده دغه د خلکو حقوق ځای کېږي نو حاصل لا معنا رسول الله فرمای چې دین د اسلام 380 خو نه لري چې عیسی بچا کې موجوده شو دا بل الله جنت لبوزي یو پاغي کې سلبي داري چې انسان بر خیانت نه ځان ساده کده چرته خیانت په غنیمت کې وکي کله زمکه کې وکي کله منصب کې وکي کده چا په عزت کې وکي کله بل مسله کې وکړو د شي انسان بل الله د جنت نه محروم کړي د جهنم په طرف باندې بدا روان کی الله رب العزت موږ تاسو د خیانتونو نساتی